أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر دیو لوی آیت یو رکوٹ غند جملہ مستاسو مخ کے ذکر کلا رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی چھے دا اللہ نمو دا اللہ یاد دا ہر چیز نلوے دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مبارک حدیث کی فرمائی لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ کہ دے ٹولی دنیا آبادیم دا اللہ ذکر و دا اللہ نوم دے نو تاسو ته نن زه دوه خبرې کوم یو دا چې د الله د ذکر او د نوم څومره لوی اهمیت او څومره لوی برکات دي او دویم د الله ذکر څه ته وایي د مارونو د الله ذکر او د الله یاد دا هر هغه څیز ته ویل کېږي چې په کوم څیز باندې سړي ته خپل الله یادېږي پا حدیثو کے پا دعام دا ذکر نم راغلے دے یہ سڑی دا اللہ نا سوال کئی و دعا کئی دیتم نا احادیثو کے ذکر ویلے شوے دے ذکر دعا چے سڑی کئی نو سڑی تا اللہ را مخکشی اللہ را یاد شی و دا اللہ نا بند سوالو کی پا قرآن شریف باندے مطلق دا ذکر شوے دے ذکر قرآن شریف دا اللہ دا یاداش او دا اللہ انسان تا دا رامخ کے کېدو د انسان د الله طرف ته د توجه لوی ذریعہ ده او کلمه د لا اله الا الله د تم افضل الذکر ویل شوی دی چې په عام او نفلی ذکرونو کې لا اله الا الله لوی ذکر دی ځکه دا الله سړي تر مخ کې شي د الله وحدانیت نو دی وی چې لا اله الا الله د خدای نه ما سوا بل څوک د عبادت لایق نشتا کته سبحان الله وکا الحمدللہ وے حتیٰ کہ جسڑی منز کئی منز دام دا خدای ذکر دے اقیم الصلاة لذکری اللہ قرآن شریف کی فرمائی چہ کل زدر یاد شم زما دا یاد دا پارا پا منزو درے گا نو پا منز باندیم اطلاق دا ذکر شوی دے نو ہر غسیس چی دا کمسیس دا وجنا دا سڑی اللہ تا توجہ پیدا کی گئی پا قرآن شریف تے کہ لا الہ الا اللہ دے کہ سبحان اللہ دے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ دے کہ منز دے کہ دعا دا پا دے ٹولو دا ذکر اتاق کی گئی ذکر یواز دانے دے چی سڑی صرف لا الہ الا اللہ ہوئی یا صرف دا اللہ نو مخلی اللہ ہوئی دے پور ذکر مختص دے دام ذکر دے بہترین ذکر دے وہ ہر غسیز کہ دا کم سیز پا ذریعہ باندستا اللہ تا توجہ پیدا شی اور ستا پدل کے دا خدای پاک سر تعلق جوڑ شی بس اغیتا ذکر بھی لکھے گی دا دے ذکر فضیلت سے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویوزے کے بندگان راجم شو اللہ یادائی برما دا تمخ کی ہوئے پا دام مانا دا چھ اللہ یادائی سمانا لا الہ الا اللہ ہوئی سبحان اللہ ہوئی لفظ دا اللہ ہوئی اللہ اللہ ہوئی دا قرآن شریف تلاوت کئی او درس کئی بلکہ حدیث کی یتدارسونہ لفظ راغلے دے دا اللہ احکامات یو بلتا بیانی دا اللہ احکامات یو بلتا ذکر کئی دا طول دا اللہ حکمنا کسوک درس و تدریس کئی نو دام دا اللہ دا یاداش و دا اللہ پاک دا توجہ اللہ تا یو لوی ذریعہ دا خلق ناستی او اللہ یادی او درس و تدریس کئی یو روایت کے رازی دا خدای احکامات یو بلتا بیانی نوی فرشتے را کزی شی او فرشتے دا دی خلقو نگیر چاپیر توشی او دا فرشتی دمر ډیری وی چې دا د اسمان دی غاړو ته ورسیږي نو چې کله دا مجلس ختم شي د ذکر نو الله د دې فرشتو نه تپوس کوي الله خبردار د حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي خدای کې د الله یو حکمت او فلسفه ده نو الله د دې فرشتو نه تپوس کوي تاسو چرته تللی وی او دا فرشتي یو بل راغواړي ګوري
حدیث کې هم دقه څه راځي چې د الله ذکر کېږي د فرشتو مخصوص طبقې دي. بعضې فرشتې د انسان په حفاظت باندې مقرر دي، د انسان حفاظت کوي. بعضې فرشتې د انسان اعمال لیکي، کرام الکاتبین، یو ښي طرف ته یو ګس طرف ته ناست ته زموږ نیکۍ او بدۍ او ګناهونه او نیکۍ لیکي. بعضې فرشتې په باران مقرر دي، بعضې په زول او په طوفان مقرر دي، بعضې د خدای په رحمتونو او برکتونو مقرر دي، بعضې د خدای په قهر او غضب مقرر دي چې په دې بندګانو د خدای آفتونو او قهرونه راوله. بعضې په دې مقرر دي چې کوم ځای د الله ذکر کېږي، د الله یاد کېږي، نو هلته کې تاسو لاړ شئ ورسره کښېنئ. دا فرشتې یو بلبلي راشئ، هلته کې ذکر شروع دی، هلته درس شروع دی. ګوره ما وو چې درس تم ذکر وی، هلته د قرآن تلاوت شروع دی، دام د خدای یاد سړي ته مخکې کوي. نو جدي راشي او کینی الله خوري شي او لاړ شي، نو الله وی کیف ترکتم عبادي، زما بندگان مو څنګه پرېښودل، بندگانو زما څه کول؟ وی الله مونږ خو ورلو، نو ذکر و اذکار یې کوو، لګیو ته یادونه. دا مونږ چې لګیا یو څو تقریر کوو، دام د خدای یاد دی. زه خدای یادوم او تاسو الله اورئ، دام پکې داخله ده. رب العالمین استا ذکر یې کو، الله ته بیا تپوس کوي غوښتلې څه؟ وی الله ستا جنت یې غوښته. اکثر چې سړی دا عبادت نه فارغ شي، د ذکر نه، د درس و تدریس نه، تقریر وعظ نه، نو بیا د خدای نه جنت غواړي. الله ستا جنت یې غوښته. سنه امان غوښته، د سنه امان غوښته. الله د دوزخ نه امان غوښته. الله دې تپوس کوي چې زما جنت یې ډېر زیات غوښته وي، او وی دی زما جنت لیدلی دی؟ نه الله لیدلی نه دی، خو بیا هم ستا جنت یې غوښته. وی څنګه حال به وي که زما جنت یې لیدلی وي، نو بیا به څه حالو؟ جنت یې لیدلی وي نو بیا به څه حالو؟ الله وی که ستا جنت یې لیدلی وي، نو بیا خو به ډېر زیات چغې والې او جنت به یې غوښته، بیا خو به ډېر شوق سره جنت غوښته. وی زما دوزخ د څه نه امان غوښته؟ وی د دوزخ نه. وی زما دوزخ لیدلی دی؟ وی نه لیدلی خو نه دی. وی که لیدلی وی بیا به څه وه؟ وی الله که ستا دوزخ او اور یې لیدلی وی، نو بیا خو به یې ډېرې چغې والې او ډېر امان به یې غوښته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی په ترمذی شریف کې حدیث ته چې الله کله جنت پیدا کو دوزخ، نو جبرئیل علیه السلام ته ورشه دا جنت وګوره. نو چې هغه لاړ او چکر یې پکې ولګو او راغی، الله ته تپوس کړو جبرئیله جنت دې څنګه ومونته؟ وی الله ډېر خشته نعمتونه دي پکې، ډېر مزیدار دی. وی خلک به وله راشي که به را نشي؟ الله که چا مو واورېده لیدل خو سکه، خو که د جنت دا خوشحالی چا مو واورېدلې، څوک به هم بار پاتې نشي، ټول به ورته دن نشي. خوشحالي خو دار چا خوښه ده، الله دې وله موږ بوزي. نو چې دی ووی، نو بیا ته الله دا منځونه او دا اعمال او روجې، دا عبادتونه، دا سختۍ چې انسان پې مکلف دی، دی ته ګیر چاپېره تاو کړل، دی ته تاو کړل ګیر چاپېره. دا چې څومره انسان نیکي کوي، نیکي خو په دنیا کې سخت کار دی، آسان کار خو نه دی. وی ته ورشه اوس وګوره، نو چې بیا ورته، نو چې د جنت نه ګیر چاپېره کمې لارې وی خو سختې وی، مونځ به کې، اوړي کې روژه به نیسې، صدقه به ورکې، زکات به ورکې، دینداری به کې، دا خو ظاهر کې لږ سخت شی دی. وی څه دی حال دی اوس؟ وی الله اوس یریږم چې څوک به م وردن نه نشي، لاره ورته سخته ده. بیا ورته وی ښه د دوزخ ورشه وګوره څنګه دی. نو چې جبریل علیه السلام ورغی او دوزخ کې وکتل، وی څنګه دی ومونته؟ وی الله دومره خطرناک او سخت عذاب دی، لیدل خو څه کوي، خو که چا واومرېده څوک به وردن نه نشي، څوک به هم دې لره نشي. خو غرغنډې دي، هغې کې خو ماران دي، لړمانان دي، حدیثو کې راځي، هغې کې خو نوونه وینې زبې او بویونه دي، هغې کې خو سخت غنې او ازغي دي پکې، او لوی اور دی پکې، څوک به هم دې لره نشي. بیا ورغې ورته وی الله ته دا خواهشات ته وکړل، دا چې کم سړی د خواهشاتو په طلب کې شي، دا بدعملي شوه، دا حرام خوري شوه، دا اوزګارې منډې ترړې شوې، او دا خوشې لوفرۍ شوې چې دا انسان په دنیا کې ورپسې په منډو دی. دا خواهشات نفسانیه ته ګیر چاپېره ته وکړل. وی زه ورشه اوسې وګوره. نو چې ورغې په هغه خواهشاتو، الله وی لارې ته ګیر چاپېره هغه جوړې شوي دي چې یریږم چې ټول به دې اور ته وردن نشي، ځکه دې لارو ته به خامخا ورځي.
دی خواهش له به خامخا ورځي، دی خواهش له دی له او چې دی له ورغې دا خواهش خویدان کې دی، خو چې ورغې په یو ټس باندې دوزخ ته ورغلي. یریږم الله چې د دې خواهشاتو د برکت نه دا خلک ټول دوزخ ته داخل نشي. نو الله د دې فرشتو نه تپوس کوي چې دا جنت غواړي، زما جنت لیدلی دی؟ وی نه الله. وی که لیدلی وی بیا خو به ډېرې چغې جنت پسې والی، بیا به ډېر غوښته. څه نه امان غواړي؟ وی د دوزخ نه. وی دوزخ یې لیدلی دی؟ وی نه الله. وی که لیدلی و بیا خو به یې ډېر امان غوښته. رب العالمین فرمایی اوره گواهان شئ تاسو چې دغه خلق چې دا زما یاد ته راغونډ شوي دی او ما یادوي، دی خلکو چې څه وغوښتل او ورکوم، چې څه نه امان غواړي هغې نه امن ورکوم، څه غواړي هم ورکوم او څه نه امان غواړي هغې له مولا امن ورکوم. نو یو فرشته وی الله وی فلانکې خو په لاره تېرېده، هسې ورسره کېناسته، لاره باندې تېرېده، هسې ورسره دننه کېناسته. رب العالمین فرمایي هم القوم لا یشقا بهم جلیسهم، دی سره چې اسم څوک کېناسته دام ورسره نه سپېره کوم، دام ورسره بخم. زمونږ په دې درس و تدریس کې باباجي چې دلته به درس کاو نو بعضې دوستان د دې ستاسو د دې کلي بعضې مشران ابو سراسې ډډې به یې والې وې ستنو ته، یا چې مونږه اوس هم درس کوو چې په دین کاکا خدای دې وبخي، محمد سید اجي صاحب خدای دې وبخي، دا باسې ورسره نور هم څه مشرانو. اوس هم چې مونږ درس کوو نو بعضې دوستان په درس نه پوهېږي زمونږه، هسې راشي او ډډې یې والي. او زه چې دا حدیث لولم نو زه وایم د ملګرو ته یم ګوره دا خلک پکې دي در سره، دی خو لکه راغلی په شوق دی، پیږو که نه پیږو خو په شوق راځو او در سره کینو، نه چې په لارم څوک تېرېږي او اسم کېناسته یاره اسې د خلکو سره کینم. نو الله فرمایي د دغې خلکو د برکت نه چې دا اسې ورسره کېناسته دام نه سپېره کوم، دا به مو سره جنت ته لیږم. نو الله یادول په زړه کې دا د مسلمان دپاره ډېر لوی غنیمت دی. مونږ خپل رب پرېښی دی، مونږ خپل رب پرېښی دی. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام ابو یوسف خاص شاگردو، نو هارون الرشید امام ابو یوسف لا یو منصب دا قاضی القضات ورکه چیف جسٹس یې وګرځاو، د ټولې بادشاه مشر قاضی چیف جسٹس وی ته ما چیف جسٹس کړی. هغه راغی د خپل استاد لا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لا وی صاحب څه وصیت راته وکړه، ځکه ما ته خو لوی عهده میلاو شوه، لوی منصب میلاو شو، څه نصیحت راته وکړه. اوس که بل سړی وی څه به ورته وی هلکه ګوره چې فیصله کې انصاف کوه، دا به ویلې هلکه ګوره چې فیصله کې نو قرآن ګوره حدیث ګوره هغې په مطابق کوه، هلکه چې فیصله کې نو د مظلوم خیال ساته، ظالم سره نور ظلم درلو نشي، هلکه چې فیصله کې رشوت پکې وانخلې. ګوره د وصیت هم دې ته ویلې کېږي. امام ابو حنیفه ته خپل شاګرد معلومو رحمه الله، هغه ته پته وه چې انصاف خو به دې خامخا کوي، ما سره ماشوم ډېر شوی دی، د هغه عقل او پویه ما ته معلومه ده چې به د قرآن او د حدیث په رڼا کې فیصلې کوي. اما ته معلوم دی چې هغه به د ظالم مرسته نه کوي، د مظلوم سره پوره همکاري به کوي. نو دغه وصیتونه یې ورته ونه کړل. ورته وایي ابو یوسف یعقوب یې نوم وی ابو یوسف یعقوب چې کلم تاله فیصلې والا راشي او درته کینی او یا یو مجلس کې ناسته نو شونډې د خدای په ذکر لقوه، د خدای ذکر کوه. الکه عجیبه فلسفه ورته وښوله چې خلک راشي او الکه زمون قاضي صاحب ګوره فیصلې ته ناسته بیا هم خدای یادوي، د خدای ذکر کوي. زمون قاضي صاحب دلته ناسته د مدعي خبرې اوري او د مدعي خبرې اوري، هغې ته متوجه دی او بیا هم خدای یادوي. یاره د خدای دا ذکر ډېر لوی اهمیت لري. نو ستانه به نور خلک چل زده کړي او د خدای ذکر به شروع کړي. د خدای نوم او د خدای ذکر دا جناب ډېر لوی برکتي شی دی. او چې خدای نوم دی ذکر دی شروع کو نو خدای سره به داسې جوړ پیدا شي، داسې جوړ. دا مونږ ولې د خدای نه لري دنیا طرف ته توجه ده او منډې ترړې دي، مونږ خدای نه یادو. ګوره رب العالمین فرمایي حدیث قدسی دی، حدیث قدسی هغې ته وایي چې نبی علیہ السلام د الله نه نقل کوي. حضور پاک فرمایي چې الله فرمایي اے بنی آدمه ما یاد کا زه به دې یاد کم.
کما پزړه کې یادې پټ زه به دې پټ یادوم او کما په ډله کې یادې نو زه به ته د انسان ډله کې ما یادې زه به تا په بهترینه ډله کې یاد کم چې هغه د فرشتو ډله ده. او بیا فرمائی اللہ اے بندہ ما تا چی تا نزدے کے گے زما پا ذکر برا نزدے کے گے نو کتا ما تا زان یو لیشرا نزدے کے نو زبدتا یو گز در نزدے کے گم او کتا ما تا یو گز در را نزدے کے نو زبرتا دو گز در نزدے کے گم او کتا ما تا رو پا قلار رازے نو زبر پا منڈا درزم. اللہ دومره خوشحالیږي. نو خدای مونږ پریښی دی دنیا ته توجه پیدا کړې ده نو په دنیا کې غرق او پرک یو په ټینشنونو پریشانو کې پراته یو ته خدای ته متوجه شه هر څه به درنه یېري. بیا مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکي وی دا شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه دا غنه ما جلالین شریف وی. جلالین شریف دا سے در عربی آسان غند مختصر تفسیر دے دامو دا شیخ الهند صاحب نوی وی چه دام تیوی نوی یوزے کم تکرار کاؤ دا طالبان لگئی او یو بل سر سبق آڑائی دیتا تکرار وی او دا دیو تا ریویجن وی دا یو بل سر چه لگئی او دا خپل زور سبق دا استاد نے کم ویلی او دا یو بل سر آڑی راڑی چه یر منش دیتا تکرار وی لکل شیئن باب وباب العلم التکرار دا طالبان وی دا هر شوی دروازه او دا علم دا حاصله دو غټه دروازه تکرار دی چې سړی د استاد سبق یو بل سره اړی. نو دی وی چې دا جلالین شریف چې کم سبق هم د شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه نه وی نو هغه لګیو مونږ یو بل سره اړو وی په یو ځای نه پیدو پی نشو وی زم لګیم نه پویګم او زما مرګری ته هم چې لکه دا ځای غیب پې نه پوهېږي نه زه پوهېږم نه پې هغوی پوهېږي. استاد دی چې تقریر کړی دی خو موږ نه خو یېر دی وی بیا مو وی چې سار له به دا شیخ الهند صاحب نه تپوس کو خو موږ وی دا قانون دی چې نوی سبق اله سړي زده کېږي چې زوړ سبق ورته یاد شي. بعضې ځای کې د نوي او د زوړ منځ کې یو ربط وي هغه زوړ سبق د دې نوي سبق باندې موقوف وي دا نوی سبق پر زور موقوف ہے نو چه اغا زور سا تمہید یا اغا زلی قیری دن یاد یری پاتی شی نو رستو سلی اسی بیا استاذ سے اغوگ نیولی پی پیگی نا دا با سنگ چل کو شیخ الهند صاحب خودی وقتی اوزگار ندے او دا خماس خوتن دے وی طولو شاگردان و مرگرم زم مقرر کرم چه دا سکار باو که چه سار وقتی بلال شی او چه کل شیخ الهند صاحب دا سار منز او کی نو ارتبا کینی نو کی بانی نو تپوس بتاو که چه صاحب پدی دے نیو پیشوی نو تبه دا غن از دکی نو بیا براشی مونږ سره بیا سبق واړی نو بیا به درس لزو دا تله خورستو راځي وی ما وی چې خړې راځه وی سار چې لاړم شیخ الهند صاحب جمعات ته منزل ورسېدم او سار مونږ مې ورپسې وکړ کتاب مې اوس ترخ کې نیولی دی وی چې کتاب مې ترخ کې نیولی دی او څنګه د مانځه نه فارغ شم او ما بیا کتاب دا مانځنه پس یو ځای کې خو دی مانځنه مخ کې کتاب پسې لاړم نو شیخ الهند صاحب جمعه سره خوا کې یو کوټګۍ وه خانقاه وه هغې ته فورا بیا ننوتی و او ځان پسې کونډه لګولې وه هغه به دا قانون و چې د جمانځه نه پس ښه خدا ده بهتره چې کوم ځای کې سړي مونځ وکړي او هغه ځای کې د اشراقه پورې کینی او د الله یادوي خو اخو به میلمانم راتل طالبان بم راتل نو هغه به هغه خپل ذکر ته نه پرېښود نو د هغه قانون به دا و چې هغه به سینګ ته سار مونځ وکړو یو کوټګۍ و هغې ته به ننوته یو خانقه او هغې کې به کونډو لګوله د خدای ذکر به یې کو تر اشراقه پورې وی چې ما تر څو جلالین شریف کتاب راغشته نو دی رانه هغه کوټې ته بیا ننوتې کونډې لګولې یا خدایا وی ځان مې ډېر ملامته کړ چې ټول مرګري ستا په انتظار به اوس به ناستي چې دی به راشي استاد نه به سبق زده کړي او زه به ورسره تکرار وکړم او میانځ کې ما نه دومره ناراستي وشوه چې شیخ صاحب رانه بیا فورا کوټې ته ننوت وی د کوټې د دروازې خوا کې ودرېدم او د خپل نفس له زور ورکوم چې تا له زه لږ کړوم د زور در کوم څادر هم درته ناچومه او کینم هم نه دقې پورې به ولاړ یم تر څو چې زما شیخ د کوټې نه نه راوتی او دی پورې به ولاړ یم او چې دی څنګ راوځي نو ما به وویني کتاب مې ترخ کې دی ما نه به خامخا تپوس کړي چې اشرف علي څه کوې نو زه به یم چې صاحب په دې ځای نه یم پوه شوی ما به پوه کړي نو چې شیخ صاحب کور ته ځي او مدرسې ته راځي نو ما به خپلو طالبانو ته هغه ځای بیا ښولي مرګرو وی چې د دروازې خوا کې ودرېدم نو شیخ الهند صاحب دننه لګیا دی ذکر کوي لا اله الا الله
لګیا دی په او داسې انداز سره کوي چې هغه اواز د ذکر زه دروازې سره اورم. لا اله الا الله. وی یخنی مې کېده، وجود مې لچېده، او وی صادر مې غورځولی، کمبل مې غورځولی چې د خپل ځان له لږ زور ورکو چې ولې باندې ناراستی وشوه. ولګیا دی ذکر کوي لا اله الا الله. وی قسم دی چې ذکر شیخ الهند کوي او خوند یې ماله دومره راکړی دی چې زه په خپل یخنۍ نه پوهېږم. ذکر کې خو یو خوند دی. قرآن حکیم کې الله فرمائی الا بذکر الله تطمئن القلوب. د زړه اطمینان د خدای په ذکر راځي. لګیا دی ذکر کوي او خوند یې ماله راکړی دی. وی دا تقریبا 1.5 غنټه خوشا کم و بیش یا 1 غنټه هر څومره ټیم چې دی د خپل ذکر وکړو او دی لا اله الا الله وی زه بار لګیم ولاړم په یخنۍ نه پوهېږم. خو چې څنګه د اشراق منځ وکړو بار راووتو، وی دومره د خدای ذکر کړی چې په هغه سخته یخنۍ کې د مخ نه د خولو قطار روانو. دومره زور سره د خدای ذکر کړی چې په مې نظر ولګېد اشرف علي څه کوي. ما صاحب پرون په سبق نه پوه شوی، ټول طالبان په دا یو جمله نه دی پوه شوی. نو زه مقرر کم چې ته دا خو نن نوی سبق براته وی او زول مو نه دی یاد کړی. نو زه مقرر کم چې دا شته دا مولانا صاحب نزده کا او بیا راځه مونږ ته واوروه. وی چې ښه وباسه کتاب. وی کتاب مې ویسته او دې لګیا شو تحقیق شروع کو. دې مولانا دی وزم وی قسم په خدای مولانا اشرف علي له چې خدای کوم علم ورکړی دا د ډېرو خلکو نشته. خلک په توک لګیا دی. داغه کتاب وګوره، داغه فتاوا وګوره چې کوم هغه فتوی لیکلی دي. قسم دی داغه په ډېرو جواب د فتو باندې بعضې خلک نه پوهېږي. داسې عجیبه علم هغه خدای پاک ورکړی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه. او ډېر لوی صوفي سړی و، ډېر لوی بزرګ انسان و، ډېر عجیبه. هغه نه خدای امت ته ډېر لوی خیر رسولی دی. د دغه زمانې مجدد و مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه. اصف د تعصب په نظر باندې ګوري. مونږ خلکو کې دا نقصان دی چې مونږ د تعصب په نظر بل ته ګورو. داغه کتابونه وګوره، داغه فتوی وګوره، داغه د تصوف وګوره چې هغه څومره لوی صوفي او څومره لوی ذاکر تیر شوی دی، څومره لوی شخصیت تیر شوی دی. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله ډېر لوی سړی تیر شوی دی جناب د خپل زمانه. ما دغه نه اورېدلی و د رزلو د سابق صاحب نه. سابق صاحب د خدای پاک وبخي، دا ما د هغه نه په خپله اورېدلي. وایي موږ دارالعلوم دیوبند کې وو، نو مولانا اشرف علي صاحب خو په تانبون کې وو. نو موږ وایي چې د هغه ملاقات ته ځو. نو یو زه شوم او یو د عمرزو د صاحبزاده صاحب شو، عبدالباري جان صاحب. او درې مې یو کس راته یاد کړه چې تاسو ته د هغه نوم نه علم، نامناسبه ده. وی مونږ درې کسان تانبون ته لاړو چې مولانا اشرف علي صاحب ملاقات کوو. خو مونږه خو په شوق تلو، خو چې دا کم درې ملګري وو نو هغه وی چې مړه دا څه پیرانو میرانو پسې ګرځی سړیه. او بد یې د مولانا اشرف علي صاحب ډېر بد ووی، ډېر بد یې ووی. دا ګورې الله ګواه کوم او په دې جومات کې ناست یم چې ما د رضا سابق صاحب نه په خپله اورېدلي. او دا هغه یوازې ما ته نه دی، ډېرو خلکو ته ویلې وه دا خبره. د دې ګواه نور هم شته. نو دا یو کس دا درې ملګري زه قصدن نوم نه علم، زه پېژنم خو نوم یې نه علم. دغه سړي د مولانا اشرف علي صاحب ډېر غیبت وکړه چې دا پیران میران دی او دا پیسو ته خلک ناست دي او دا لنګرې دي او ډوډو تر خلکو ناست دي او دا سله ځو او دلته خپل سبق به وایو سله ځو. ډېر بد وي. موږ ورته وایو چې هلکه موږ خو د ملاقات په نیت ځو، خو زه ته موږ سره ملګري مړل هسې خو به تماشا وکړې که نه. وی دا ډېر نازلن هم ځان سره سړی ملګری کړو. وی چې لاړو نو د مولانا اشرف علي صاحب اوقات ډېر قیمتي وو. هغه به فضول خبرې چا سره نه کولې، نه به فضول مجلس کو. نو بار چې د هغه کم خاص مرید و نو هغه مونږ پوه کړو چې تاسو دننه ورننوځئ ابدا درې تپوس کوي. ابدا تپوس کی کون ہے، کہاں سے آئے ہیں او کس لیے آئے ہیں، سو کې د کم ځای نه راغلي او سله راغلي. نو تاسو به فوراً جواب ورکوئ چې تاسو تیار یې وته، تاسو به فوراً جواب ورکوئ چې مونږ فلان کیو. تعارف پکوئ. او شریعت کې دقه دي چې یو سړی چاته لاړ شي خپل تعارف وکړي. دا مسله ده د دین. زمونږ ډېر شاګردان یې مونږ نه خو بیا اکثر یېري چې راشي مونږ هم دې تپوس ونه کړو. مونږ هسې نه خفه نه شي، هغه هم غږونه کي. نو 2-3 غنټې را سره تېرې کړي او پته ونه لګي چې څوک او څوک نو. نو د دین مسله دا ده که ټیلیفون دې چاته او که ځان بخیر فلان کې او که خط چاته لګې نو دا د دغه خط به نه لګې، نوم به لیکې فلان کې. دا ګناه ده.
او که چا سره ملاقات هم کې او تا پیژنې نو ځان وښایې زه فلان کې دا طریقه ده. نو ابدا تپوس کی کون ہو ځان به ښایې چې څوک کې فلان کې بیا به کوم دی نه راغلی نو ځان به وښایې فلان کې دی نه راغلی بیا به تپوس کی څه له راغلی نو که بیعت ورسره کوې نو ووایه چې موږ د سره بیعت کوو نو به بیعت ته سره وکړي که وایې چې دعا له راغلی ما نو دعا به درته وکړي که وایې چې هسې ملاقات له راغلی ما نو هسې به دوه درې خبرې سره وکړي خو دا درې تپوسه به د نه خامخا کوي. وی چې موږ څنګه ورننه وتو مولانا اشرف علي صاحب وی فوراً تپوس وکړه کون ہے کہاں سے آئے ہو کس لیے آئے ہو دا د هغه عادت و. وی موږ ورته وی چې هم طالب علم ہے طالبان یو اور دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں دارالعلوم دیوبند نہ راغلی اور بغرض ملاقات حاضر ہوئے ہیں دے غرض لراغلی چې تا سره ملاقات ہو خبر اخلاص شو وی بیٹھے یہاں وی کېناستو وی چې څنګه مونږ کېناستو او د مولانا اشرف علي صاحب اوس ماته مو کتل او عبدالباري جان صاحب زاده عبدالباري جان صاحب ته وکتل او هغه دریم ته هم وکتل وی الله ګواه دی فوراً هغه دریم ته څه وی وی هغه ته اٹھو خبیث اٹھو خبیث اٹھو اٹھو خبیثه پاسه خبیثه پاسه اٹھو خبیث بس وی مونږ خو پیو کنه چې هغه سړي خو په لاره لګیا و چې به د څه کوو او د هغه رنګ زیړ شو وی اٹھو اٹھو خبیث وی فوراً سړي د مجلس نه پاسه مونږ ویریدو پر پیدو شو دا کشف کیږي بعضې نیکانو بزرګانو ته دې ته مکاشفه وایي کشف کیږي د زړه د سترګې باندې هغه څه ویني چې په دې سترګو مونږ ته ښکاري هغې د زړه په سترګو نظر لري د زړه په سترګو ورته پته لګي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر ناست په مدینه منوره کې او یو سړی یې لېږلی دی یو لښکر یې لېږلی دی یو میاشت په مزل یو میاشت مدل او د هغې چې کوم کمانډر ان چیف و جرنیل د هغه نوم ساریه و په منبر ناست و دې دی نه چغه وواله یا ساریتو الجبل الجبل ای ساریه غر نه ځان ساته تحذیر غر نه ځان ساته وی چې دا چغې وواله اوس خلک ناست دي په مسجد نبوي کې وی چا وی چې عمر بیمار کمزوری شوی دی ساریه خو یې لېږلی دی د یو میاشت په مزل تللی دی دومره لرې تللی دی یو میاشت لرې دی مدینې منورې نه یو میاشت په مزل او د دې چغې ورپسې وباسي چا وی نه څه چل خو پکې شته هغه لښکر چې کله د ساریه رضی الله عنه واپس شو نو چاته بیا تپوس وکړه یاره په پلانکې ورځ باندې تاسو څه اواز څه مسله وه وی په دغه ورځ موږ دشمن سره لګي او جهاد هم کوو کافر مخکې و موږ ورپسې وی دې کې مې یو اواز واورېده یا ساریتو اے ساریه الجبل الجبل غر نه ځان ساته وی چې دا اواز مې واورېده وی ما وی والله انه لصوت عمره قسم په خدای چې دا خو د عمر اواز دی اواز د مرګري د مشر خو پیژندې چې زما اواز تاسو پیژنې دا خو د عمر اواز دی وی چې مې غر ته وکتل د غر نه راباندې دشمن را روان دی اوس دوکه را سره کوي یو خوا دشمن مخکې شوي ځان سره په جنګ کړي یو غر نه راپسې بل دشمن را روانو وی که د عمر وی چې هغه اواز مې اورېد مونږ غر ته متوجه شو هغې هم شکست ورکړو وی قسم دی که د عمر اواز هم نه وی اورېدلی نو مونږ به منځ کې ګیرو دل شوي به ناس په مدینه شریفه کې دی او د میاشتې په مزل لرې لښکر ورته ښکاري او اواز ورته کوي اواز یې مغې ته رسېږي دې ته کشف وایي. نو مولانا اشرف علي صاحب سابق صاحب راته په خپله وي هغه دی چې اٹھو خبیث اٹھو خبیث پسه وي سړی مجلس نه پاس خیر مونږ ته وی ملاقات وشو چې څه دعاګانې وغیره راته وکړه راپاڅېدو وی سړی مې د مټه ونیو چې ودې لیدل مونږ درته نه وي چې سم شه وی چې اوس څه وکړم مونږ یو شله بیا لاړ شه وی توبه بیا نه ورده بیا را سره بل څه چلو نه دا دم لوی سړی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله ډېر لوی سړی یو سړی و د هغه نوم درته نه اخلم لوی عالم و هغه به ورته کافر وي مولانا اشرف علي صاحب ته به کافر وي مولانا اشرف علي صاحب شاګردانو ته وی دا فلانکې سړی شاګردانو ته وی سار لا وختي راشه مانځله به بل خوا ځو سار وختي شاګردان بعضې رالل او وختي تهجدونه وکړل فورا لاړ او هغه ځای ته لاړ چې هغه چا به ورته کافر وی هغه جومات ته لاړ شاګردان وی صاحب دا ته څه کوي چپ هغه مولا صاحب پسې مونځ وکړه چې مونځ وکړو چې هغه مولا صاحب سلام وګرځو او مولانا اشرف علي صاحب یې ولیده او ام په لړزېدو شو چې که دا مناظرې له جوړ ما پسې راغی او طالبان هم ورسره دي
هغه لاس ونیو او یو طرف ته کینو وی زه خبر شوم چې ته ماته کافر وې دینه خبر شوی ما نو زه دې دپاره تاله راغلی ما که ما کې تا د کفر سلی دي ما ته وښایه ستا په لاس توبه وباسم او ایمان راوړم ستا په لاس ما کې که د کفر سي نو دا خو ډېره لویه خبره ده هسې نه زه خو ځان ته مسلمان ویم او تا په ما کې د کفر سلی دي نو ما ته ووایه چې زه فورا توبه وباسم ستا په لاس بیعت کوم اوس توبه وباسم هسې نه رښتیا هم زه کافر یم او چې ته دوزخ ته لاړ نه شم په غم ونړم هغه سړی وي صاحب معافي غواړم ما نه غلطي شوې ده زه معافي غواړم تا کې د کفر خبره نشته تعصب د وجې نه لګیا ملګري مې هم لګیا مشران مې هم لګیا موږ خلک هم پکې وتې دي بیا د مولانا شرف علي صاحب خاصو مریدانو کې وګرځېد ګوره داسې یو عجیبه خدای پاک هغه له یو صفت ورکړی نو مولانا شرف علي تانوي او علم دریابو جي علم دریابو مولانا شرف علي تانوي تاسو وګورئ دا مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه دا دواړه راوستل استاد ملا محمود هغه کینو او شاګرد محمود الحسن ودته سبق شروع کا د انار د بوټي لاندې سبق شروع کو هغه شیخ الهند خدای څوک جوړ کړل مولانا اشرف علي تانوي شاګرد دی نمبر 1 واورا مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی جماعت کې کم مشر دی د شاګرد دی مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله علیه د شاګرد دی مولانا حسین احمد دا ټول حسین احمد مدنی مولانا انور شاه کشمیری مولانا شبیر احمد عثمانی مولانا خلیل احمد سهارنپوری مولانا رشید احمد گنگوهی داسې غرونه ته خدای پیدا کړل غرونه نن د دنیا په ګوټ ګوټ کې سړی حیران شي چې دې سړي نه خدای څونه کار اخیستی دی او تحریک آزادی نن چې پاکستان او هندستان آزاد دی د تحریک آزادی سرخیل دا مولانا محمود الحسن شیخ الهند صاحب باچا خان خدای پاک دی وبخي د شیخ الهند سره به یو رابطه کې به دواړه یو بل سره باچا خان او شیخ الهند تاسو تاریخ وګورئ په یو رابطه کې به دلته دا لوی تحریک چلولی دی د انګریز خلاف او دا پاکستان او هندستان که خدای پاک آزاد کړي دي د دې بزرګانو د برکت نه خدای پاک آزاد کړي دي ځان له یو لوی تاریخ ته چې ته مقرره بل ټیم به درته ووایم نو هغه شیخ الهند صاحب له خدای علم مولانا شرف علي صاحب وی لګیا دی اوسه او دې خدای ګواه دی که په الفاظو پوهېږم او نه په معنا پوهېږم وی ما ورته چې حضرت لږ را لاندې شه ډېر بره پرواز دې شروع کړی لږ را لاندې شه پوټې نه پوهېږم لږ را لاندې شه وی ښه اشرف علي وی بیا تحقیق دوباره شروع کو وی چې دوباره تحقیق شروع کو نو اوس خو په الفاظو پوهېږم خو په معنا بیا نه پوهېږم په الفاظو پوهېږم چې دې څه وایي په معنا بیا نه پوهېږم وی ما چې حضرت پوه نه شوم وی ښه مولا اشرف علي اوس دې وخت کې د الله د یاد نه راپاڅېدم نسبت مې الله سره دی دې وخت کې د ما نسبت چا سره دی الله سره نو دې وخت کې چې د ما کم مقام دی نو هغې نه ته فایده نشي اخیستی درس نه پس راشه بیا به دې پوهېږم او زه به درته اوس مثال د حدیثو په رڼا کې درکم د حدیثو په رڼا کې به مثال درکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم لګیا دی او ذکر کوي هر څه ذکر چې کوي الله ته پته ده حضرت عایشه صدیقه ورله کشره بیبي ده او په ټولو بیبیانو کې د حضور پاک ورسره زیات محبت دی وی چې ورلم نو ما ته نبی علیہ السلام تپوس کوي من انته څوکې ما وی انا عایشه عایشه ما وی من عایشه عایشه څوک ده ما وی بنت ابي بکر د ابو بکر لور ده وی من ابو بکر ابو بکر څوک دی ما وی ابن ابي قحافه د ابو قحافه زوی دی وی بیا وی چې من ابو قحافه څوک دی وی او یریدم عایشه بیبي وی چې دا خو زما هم نه پیژني زما پلار ابوبکر یې څومره د غار ملګری دی لومبي ایمان یې پرې راوړی دی ابوبکر هم نه پیژني د ابوبکر پلار هم نه پیژني وی او یریدم نو ته پاڅېدم چې لږ ساعت تیر شو او د پیغمبر علیه السلام هغه انداز لږ راښکته شو یو فوټې انداز بدل شو بیا ورلم وی چې عایشې دلته راشه کښېنه ما سره الله سره نسبت پیدا شو جوړ پیدا شو بیا دنیا پاتې بیا څوک نه پیژني پته نشته بیا عایشه بیبي نه پیژني
بیا حضرت ابوبکر نه پیژني، دا پته چې عایشه د چا لور ده، بیا ابوبکر نه پیژني چې دا د چا زوی دی، دا پته نه لګېږي. موږ نن دنیا سره دونه جوړ پیدا دی چې موږ نن خدای هېر کړی نه پیژنو خدای، صرف دومره پیژنو چې زموږ خالق او مالک دی، او حقیقي پہچان چې د الله د ذات دی، حقیقي پہچان چې د الله د ذات دی، هغې ته موږ هېڅ توجه ورنه کړه. پیسه ده او دولت دی او کارخانه ده او څه ورته ویلې کېږي ځمکه ده او فلان دی او فلان دې نه پیدا صرف دغه یو شی دی. زړه ته توجه ورکړه، زړه پاک کړه. زړه زموږ زنګ دی، آلود شوی دی، زنګ شوی دی زړه. ایرونو خدای ګوره د خدای مهرباني درته ښیي، د خدای د معرفت او د روحاني سیز تعلق د زړه سره دی، قلب زړه سره دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الا ان فی الجسد مضغة، ستا په وجود کې دنه یو ټوکړه ده، اذا صلحت چې دا ټوکړه جوړه شوه صلح الجسد كله، ټول وجود بټی کی. و اذا فسدت او کدا ټوکړه خراب شوه نو فسد الجسد كله، ټول جسد وجود به خرابي. هغه ټوکړه څه ده؟ الا وهي القلب، هغه زړه د انسان. دارومدار د روحانیت او دارومدار د الله تعالی د تعلق چا سره دی؟ زړه سره. دا سترګې او غوږونه دا د هغې واسطې دي، دا اسباب دي، دا حواس زړه سره دی. زړه م زنګ کېږي. اوس ګوره وجود چې ناجوړه شي څومره ډاکټرانې دي او څومره داروګانې دي او څومره اسپتالونه دي. وجود چې ناجوړه شو د انسان د وجود دنیا سره تعلق دی، ډوډۍ په خوله کې ورچې او دسماتې کې، نو وجود چې ناجوړه شو څومره ډاکټران دي وایا. یو د که سترګې ناجوړه شو سترګو ځان له ډاکټر، که غوږونه کې بیماري راله د غوږونو ځان له ډاکټر، که مری کې بیماري راله بل ډاکټر، که خوله کې بیماري راله د غاښونو دی بل ډاکټر، که جبه کې دی راله بل ډاکټر، که سرمن کې دی راله بل ډاکټر، شمېر اوسه، که په اډوکو کې دی راله بل ډاکټر، که پټو کې دی راله بل ډاکټر، که ګردو کې دی تکلیف دی بل ډاکټر، که د اینې تکلیف دی جدا ډاکټر له به منډې وي. او که چرته بالفرض د انسان د پړپوس تکلیف دی بل ډاکټر پسې به منډې وي. دنیا بدن تعلق دی دنیا سره دی، ډاکټران دی څونه دي؟ یو له لاړې ابوی دا زما کار نه شو فلانکي ډاکټر له لاړ شه، بل بوی دا زما کار نه فلانکي ډاکټر له لاړ شه. او داروګان څومره دي؟ زه رښتیا ووایه، د دارو یو سټور ته لاړ شه نو ته به په یو ورځ کې دا داروګان وشمېرلی شي چې څومره دلته پراته دي؟ نه. و اکسرے لبزی و لیبارټری لبزی بل خوا د دنیا نظام لا چې خدای کم ډاکټران پیدا کړي دي هغه دومره دي چې د شمیر نه وته، او چې کم داری ولا پیدا کړي دي هغه دارو باندې پیسې دي سونه لګي ځه، او ډاکټر له به سونه پیسې ورکې، او اکسرے و لیبارټری باندې به سونه پیسې لګي. لیکن د اخرت تعلق چې د کم شي سره دی هغې ته څه ویلې کېږي؟ زړه. هغې ته څه ویلې کېږي؟ زړه ورته ویلې کېږي. او د زړه بیماری چې راله د هغې علاج ډېر پوټی نه دی، او یو ډاکټر سره د هغې علاج دی چې هغه ستا استاد دی یا ستا پیر دی یا ستا مشر دی او روحاني مشر دی. هغه او علاج یې څه شی دی؟ داروګان ډېر نه دي، یو د خدای ذکر، بس ختم. ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد. نبی علیہ السلام فرمایي دا زړونه هم زنګ کېږي لکه اوسپنه چې زنګ کېږي. نو صحابه ته تپوس کوي وما جلاؤها یا رسول الله، د دې صفایي به پس کېږي؟ دا جلا یا جلا صفایي به پس کېږي؟ قال کثرت ذکر الله، د الله په نوم باندې ذکر وکړه زړه پاک شو. یو معمولی ډاکټر دی د جماعت استاد نه تپوس وکړه صاحب زړه مې پس صفا کېږي، ابوی ذکر کوه. خپل پیر نه تپوس وکړه ابوی ذکر کوه. خپل استاد نه تپوس کوه پس صفا کېږي. نه فیس غواړي، نه لیبارټري شته، او نه الټراساؤنډ مشین لتلل شته دی، او نه د دنیا پیسو ته او داروګانو ته اجازه شته چې کم شی د خدای د پیژنګلو ذریعه ده پر لږو پیسو د هغې څپۍ راتلی شي، او چې کم شي د دنیا د تعلقاتو څیزونه دي نو ګرده ډاکټرانو پسې ځه. په دې ډاکټرانو ښه نه شومه هلکه هغه دغه له به لاړ شم، حکیمانو له به لاړ شم، په حکیمانو هم ښه نه شومه نو هوموپیتک والا له به لاړ شمه. نو چې دا ګوره دا دنیا ته وګوره او آخرت ته ګوره، د خدای پیژنګلو په ډېر اسانه کېږي، خو مو خدای هېر کړی دی، بلکل هم خدای له توجه نه ده ورکړې. ورونو د خدای ذکر الله الله وایه. د دې ټول د انسان وجود د دوو څیزونو نه جوړ دی، یو ته بدن وی بل ته روح وی.
که دی بدن کې دا روح وي دی بدن ته جمدی وي او که روح پکې نه مړی دقه بدن دی خو چې روح تی وته او اعلان به وشي فلانکي وخت کې جنازه ده بس بیا اکثر داسې وشي چې جنازه ورته مخکې کی او بیا دا نه وی چې فلانکي راواغشته بیا وی جنازه راواغشته جنازه تیاره شوه خدای مبخه جنازه مقبره ته یوړه نوم هم لاړ بدل شو او هغه د عزت سړی د عزت زوی د عزت پلار د عزت رور چې ساتې وتله بیا خاورو ته ځي دا نه چې دته به لاندې اسپنج پروتي او دته به فوم پروتي او په قبر کې به ورته ایر کنډیشن دلته خو ایر کنډیشن لګېدلی او دلته خو ګرم هیټر لګېدلی هلته ایر کنډیشن هیټر بیا نشته دی پته ولګېدله چې دا بدن د انسان اصل شی نه دی اصل څه شی دی روح پکې و د عزت و سلام علیکم بری ورته وي روح پکې و نو کمبل بری پیچو روح پکې و نو ایسی دی ورته لګو روح پکې و نو موټر کې دی کېنو روح اوت بس جنازې کټ کې دی کفن خبر خلاصه شوه اصل روح دی روح د دې روح په وجه دا بدن جمدی دی عزتمند دی دقه رنګې زما وروڼو د دې دنیا هم یو روح دی هغه روح د دنیا څه شی دی د الله نوم د الله ذکر د الله نوم چې تر څو په دې دنیا کې وي دنیا به جمدی وي او چې د الله نوم ته ختم شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله تر څو چې په مخ د ځمکه د خدای نوم غشتي چې قیامت به نه راځي او چې کله د خدای نوم ختم شو نو دنیا به مړه شي قیامت به راشي قیامت چې راغی هر سکندر ختم مړه شي که نه د خدای نوم الله لا اله الا الله دا د دې ټولو کائناتو روح دی روح او نبی علیہ السلام فرمایي وی کم انسان چې ذکر کوي او کم چې ذکر نه کوي د دواړو دا فرق دی چې دا ذاکر جمدی دی او چې دا نه کوي دا مړی دی ذکر کوي زما مونږ دا جبه په دا غیبتونو ستړې کړه دا جبه مونږ په گپ شپ ستړې کړه لاس کې تسبیح والا او په لاره ځې او که داسې ځې او په دې ګوتو باندې خدای یاد کا والله دغه شی دی پکاریږي او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یو حدیث پاک ته حضور پاک فرمای وی مال د دو سيزونو ذمہ داری راکې نو زه د جنت ذمہ داری درکو د دو سيزونو ذمہ داری دو سدي یو د دو پتونانو مینس کې چې کومه غوخه ده دا غي ذمہ داری راکې چې دا په ګناه کې نه استعمالوم او یو د دو جامو مینس کې چې کومه غوخه ده چې دا په ګناه کې نه استعمالوم وی د دې ذمہ داری راکې نو تاسو له د جنت ذمہ داری درکو دا جبه مونږ په کوم ځای کې استعمال کړ ټول په غیبت په کنزلو په دروغو دی باندې خدای ولې نه یادو د دین خبرې په ولې نه کو ذکر ولې نه کو نو ما تاسو ته وی چې ذکر څه ته وی هر هغه څه چې الله پر مونږ کو دا ذکر دی درود شریف وای اللهم صل الله پکې راغی دا ذکر شو لا اله الا الله ته افضل ذکر ویل شوی او دا ټولو کې بهترین پدې دی چې د پنځړي مسلمانی کې توحید کلمه ده حضرت موسی علیہ السلام الله نه تاسو کو الله داسې شی خو چې زه پتا ته ډیر زیات در نږدې شم وی لا اله الا الله وی الله دا خو ارسو کوي دا چې خو چې بل څوک نه وي او زی وېما وی اے موسی کدا واسمانونو او وزمکه د تل یو چابړي کې واچي او دا کلمه بل طرف ته واچي دا به وزنداري خدای نوم دی ولا ذکر الله اکبر دا خدای د ذکر نه لوی سیز بل جناب نشته دی نو دا لا اله الا الله الله پر عزت خوشاليږي او کدی په معنا بعض خلک دا وی او معنی ته توجه نه اس پروا نشتا که معنی ته توجه وي چې د عبادت لایق به د الله د ذات نه بل څوک نشتا د خلاصه معنا ده هم ډیره خبره ده او که دې معنی ته توجه نه دی او صرف الله 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 لا اله الا الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله اکبر اسم داوي نو که توجه دې نمي په دې جبه کې په دې خدای پال دې ذکر چلیږي په دې هم خدای اجر او ثواب درکړي به ثواب نه پاتې کیږي شول ډیر وخت الله په نوم را پاوه او دا الله د نوم ډیر لوی تاثیر دی ابو علي ابن سینا لوی حکیم او د بادشاہ لوی حکیم او ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه ډیر لوی بزرګ ډیر لوی عظیم الشان بزرګ نو یو ځل دا هغه د ذکر صفت کو ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه صفت کوي د ذکر دې کې دا اثر دی دې کې دا اثر دی دا اثر دی نو ابو علي ابن سینا خو منطقي او فلسفي حکیم او تی خواجه صاحب یو را کوټی ټکی تا ګوره دونه اثر تا ګوره الله دنو پټی ټکی دی دونه لوی انقلاب راولي
او دونه لوی اثرات کوي. نو ابوالحسن حلقاني صاحب اخو لوی عالم هم وګورئ، لوی عالم هم او بزرګ هم. هغه چې ابو علي ابن سینا ته مخ ورواړو، ورته څه وایي؟ ای خر تو چې دانی، خره ته په څه پوهېږې؟ نو چې د بادشاه حکیم ته د په بری مجلس ډک مجلس کې خر ووی، ورسوا شو کړ. او لوی سړی دی او په جات مجلس ورته خر ووی، خره په څه پوهېږې؟ نو بس د ابو علي ابن سینا رنګ بدل شو، خولې ترې روانې شوې او شکل بدلیږي چې ده خو په شرمونو شرمولم. خواجه صاحب دا خو ساده سړی زه په شرمونو شرمولم او مجلس کې راته خر ووی او ټول خلک مې پیژني چې دا خو د بادشاه حکیم دی، دا دې راسره څه لوبه وکړه چې رنګ بدلیږي او رنګ زیړ شو، خولې ته بیږي. او خواجه صاحب بل طرف ته توجه شروع کړه، د دین خبرې کولې چې بیا حکیم صاحب ته مخ ورواړو ابو علي ابن سینا ته. حکیم صاحب ولې رنګ دې بدل شو، مخ دې زیړ شو او خولې ده نه بیږي، څه چل شوی دی؟ وی خر دې راته وی رنګ به مې نه بدلېږي په دا دومره لوی مجلس کې. خر دې راته وی رنګ به نه بدلېږي، وجود به نه رپېږي، خولې به نه بیږي. حکیم صاحب ابو علي ابن سینا یو خر ده کې دونه لوی انقلاب راوسته چې خر مې درته ووی چې رنګ دې بدل شو، خولې ده نه بیږي. نو خر دونه انقلاب راوستی چې د خدای نوم نشي راوستی. بس چپ شو. واقعي د خدای د نوم ډېر لوی تاثیرات دي، ډېر لوی تاثیرات، خو مونږ پوهېږو نه د خدای په نوم کې. نو دا خبره نیمګړې پاتې شوه. انشاءالله که آینده جمعه کې موقع پېښه شوه نو د الله د ذکر متعلق یو څو خبرې به راته انشاءالله بیا وکړم انشاءالله العزیز. خبره نیمګړې پاتې شوه. اولاد دپاره دعا غواړي، الله دې ولې نارینه اولاد ورکړي. زمونږ مولانا صاحب ویلي چې ویښتو تورولو کې د زنا برابر ګناه ده. نه 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 نه، زنا برابر ګناه پکې نشته، خو بهر کې ویښته تورول ښه نه دي. که سړی ویښته توری نو چې که دی جهاد لذي نو دله د ویښتو تورولو اجازت شته. یا دویمه ښځه کوي، یا ښځه کوي څوک ښځه نه ورکوي یو دی ویښته کوي توری، اجازت شته. او هسې د ویښتو د تورولو اجازت نشته دی. دعا وکړئ رب ذوالجلاله مونږ له د ذکر توفیق راکړي. خدای زمونږ په ژبه او زمونږ په زړونو کې خدای د ذکر ماده واچوي. خدای ته مونږ ته هر وخت کې د خپل مبارک ذات آیات کا. خدای زمونږ په اندامونو کې د خپل ذکر توفیق راکا. خدایا تم د ګناه نه وساته او چې کوم ګناهونه مې کړي راته معاف کا. خدای د نیکو توفیق راکا. د ذاکرینو په صف کې پاسوا، دنیا کې د ذاکرینو صف کې وشمیره او آخرت کې د ذاکرینو په صف کې پاسوا. او ذاکرینو لچ الله کم ثوابونه او کم اجرونه تا مقرر کړي دي، خدای هغه ثوابونه اجرونه زمون نصیب وګرځولې. دوکه خو مردگانو د پاره زمون دلته کې د ګاون کې د سریر خان دي والده صاحب وفات شوی و، ډېر ښه بنیادم حقیقت تا دی. دعا وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي، الله تعالی د سفر راحت نصیب کړي، الله د قبر رڼاګانې نصیب کړي او پروردګار بچو له وارثانو له صبر ورکړي او د هغې چې د بیمارۍ کوم خدمت به وکړو الله د هغوی له د هغې اجر ورکړي. او دا زمونږ په دې کلي کې چې دا کوم ماشومان دا واړه وفات شوي دي، دعا وکړئ هغې دپاره الله تعالی مغفرت